الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأغفر الأنصار والمهاجر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى خذوا حذركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. زما معززو طلباء کرامو، الله تعالی موږ او تاسو ټول کامل ایمان نصیب کی. دینی مقصد کې الله پاک موږ ته کامیابی راکړي او د دې دور د دې خطرناکو فتنو نه دی الله پاک موږ محفوظ او مامون وساتي. ما د فکری درسونو یو سلسله شروع کړې وه چې هغه مشرکین او کفار یهود او نصارا د اسلام او د مسلمانانو دشمنان په هر دور کې د اسلام خلاف د مسلمانانو خلاف جنگیدلی دي، هم په اسلحې سره او هم فکری طور چې ما تاسو ته د هغې هغه څه ناڅه تفصیل بیان کړی و. خو سره د دې نه چې کفارو یهودو نصارو بلا شي کوششونه وکړل، هغه وخت کې محنت به وکړو، کوشش به وکړو، پروپیګنډې به وکړي، حسي او فکری جنگونه به د اسلام خلاف وکړل، خو کامیاب نه شول. هر دور کې ماتې خوړلي دي، هر دور کې ناکامه شوي دي. اگر چې انتهایی اسباب او آلات او دا هر څه ورسره ښه ډېر وو، د هغې مقابله کې مسلمانان کم وو، د هغې اسباب او آلات انتهایی کم وو، هغې سره دنیوي اسباب، د جنگ اسباب دا ټول انتهایی کم وو، خو بیا به هم ناکامه شول. ځکه دا یو منلی شوی حقیقت دی چې مسلمانان چرته هم د کافرانو مقابله کې د هغې برابر شوي هم نه دي. د مسلمانانو آلات، د مسلمانانو اسباب د جنگ، که هر قسمه جنگ دی، د هغې اسباب د کافرانو سره برابر شوي نه دي چرته. مسلمانان وي قلیل، څه وي جي؟ قلیل. د الله بندگان په ټول کائنات کې، په ټوله دنیا کې د کفارو، د مشرکینو او د نه منونکو په مقابله کې مسلمانان او منونکي کم وي. دا سوچ ډیر غلط سوچ دی چې د مسلمانانو تعداد به اکثریت او زیات ته ورسي او بیا به اسلام راځي، یا مسلمان به د کافر خلاف اله جنګیږي چې کله د مسلمانانو تعداد د کافرانو نه زیات شي یا برابر شي. دا سوچ انتهایی غلط سوچ دی. نو بهرحال سره دې نه چې کفار او مشرکین یهود او نصارا ډېر هم آلات او اسباب هم ورسره وو، خو بیا هم په خپلو هغه جګړو، فکري جګړو کې او نورو جګړو کې ناکام شوي دي. د هغې وجوهات یو څو دي. اول نمبر وجه د هغې دا ده چې د یهودو او د نصارو د عیسیانو مقابل کې د مسلمانانو رشته، د مسلمانانو تعلق د الله تعالی سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره انتهایی مضبوطه وه. د مسلمانانو رشته او تعلق د چا سره مضبوط و؟ د الله تعالی سره او د خپل رسول صلی الله علیه وسلم سره انتهایی مضبوط تعلق و. د قرآن او د سنت سره د دین اسلام چې کوم اصلي ماخذ دي او د هغې نه موږ د احکامات راویستلی کېږي او موږ په هغې عمل کوو، نو د الله تعالی او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره انتهایی کلک تعلق، د قرآن او د سنت سره وابستګي، د قرآن او د سنت سره کلک تعلق او په هغې باندې عمل، او دغه شانتې د خپل دین سره محبت، د دین د محبت هغه ګرمي او حرارت د دې په بدن کې موجود و. نو دې وجې نه دا خلک ناکامه شو، د دین مقابله ونه کړله. نو اوس هم په دې وخت کې هم چې مسلمانان خپل تعلق د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مضبوط کړي، د قرآن او د سنت سره مضبوط کړي، او خپل هغه سینو کې او زړونو کې د دین جذبه، محبت او مینه راولي، نو دا خلک به بیا ناکامه کېږي.
او تاسو خپل چاپېرچل او په خپله معاشره کې وګورئ چې په ټوله دنیا کې د مسلمانانو د الله تعالی سره څومره تعلق دی، د حضور پاک سره څومره تعلق دی، د قرآن او سنت د مسلمانان څومره لرې تښتېدلي دي، څومره لرې شوي دي. دیني جذبه او اهمیت خو دومره کم شوی دی چې دا کومو خلکو په زړونو کې د دین محبت وي، دین سره تړاو لګاو وي، نو دا خلک دې ته لیوني ښکاري. یعنې په نن دور کې چې څومره دیني شعبي دي او دیني جماعتونه دي او دیني خلک دي، که هغه د دعوت او تبلیغ په شکل کې دي، که صوفیان دي، که مجاهدین دي، که نور خلک دي دفاع صحابه والا دي یا ختم نبوت والا یا څومره چې دین سره تعلق لرونکي خلک دي، نو دا خلک د نورو مسلمانانو ته لیوني ښکاري. دا وایي چې دا هسې فضول دی او وخت ضایع کوي. دا ولې؟ ځکه د دې په زړه کې د دین محبت نشته، د الله تعالی او د حضور پاک سره لګاو نشته، د قرآن او سنت سره تړاو نشته، د دین حرارت او ګرمي د دې د رګونو نه وتلې ده. نو ځکه موږ د شکست سره او د ذلت سره موږ مخامخ شوي یو. نو اوله وجه دا وه د کفارو د ناکامۍ چې مسلمانان مقابله کې الله او رسول الله سره محبت و، دین سره محبت و، تړاو. الله پاک دا بیا را ژوندی کړي. دویم نمبر هغه دا چې مسلمانانو کې علمي جوړوالی و، علمي مضبوطیا وه. مسلمانان په اعتبار د علم سره سخت مضبوط و او هغه طرف ته مشرکین یهود او نصارا دومره مضبوط نو. نو کله هم چې دې استشراق انشاءالله آینده درسونو کې راځي، د استشراق د لارې نه به دې اسلام ته نقصان رسول غوښتل یا د الحاد د لارې نه به دې اسلام ته نقصان رسول غوښتل، نو هغه اړه مقابله کې د علم غرونه موجود وو، هغې به د هغې الحاد ټکړې ټکړې کړ، د هغې استشراق به ټکړې ټکړې کړ او علمي میدان کې به هغې ناکامه کړل. نو دې وجه نه هغې هغه فکري جنګ کې کامیاب نه شو. درېیمه وجه هغه سیاسي غلبه ده. مسلمانان هغه وخت سیاسي طور باندې غالب وو. سیاسي طور چې کله یو قوم هغه غالب وي، نو دې خپل نظریاتو باندې د اعتمادي، دې خپل عقاید او نظریات نه پرېږدي. خو چې کله سیاسي طور یو مسلمان یا یو قوم کمزوری شي، بیا د بل ناصر د بل نظام ته ګوري او د بل هغه قانون ته ګوري، د بل نظام نه متاثره کیږي. نو مسلمانان سیاسي طور هغه غالب په نورو قومونو باندې. تاسو ګورئ د مسلمانانو د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله دنیا نه رحلت کیږي، نو جزیرة العرب باندې د اسلام جنډې رپېدلې وي، اسلامي نظام په هغې باندې راغلی و. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور خلافت 2 کاله، بیا 12 کاله د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، بیا ورپسې د حضرت عثمان رضی الله عنه، بیا د حضرت علی رضی الله عنه. د حضرت عثمان په دور کې هغه کیسر او کسرا دا ټول روم دا ټول فتح شوی و. نو تقریبا د حضرت معاویه رضی الله عنه دور چې راتلو، نو 65 لاکھ مربع میل یعنی موجوده نیمه دنیا باندې د اسلام جنډه رپېدلې وه. نو دومره قوي نظام و، سیاسي غلبه وه د مسلمانانو چې هغې د بل چا نه تاثر نه اخیسته. نن زمونږ سیاسي نظام نشته، سیاسي غلبه نشته، هر ځای کې مسلمانان د غیرو نه مغلوب دي، غیر غالب دي. په هر ځای کې په ټوله دنیا کې نن اسلامي نظام نشته، اسلامي قانون نشته او اسلامي سیاست نشته. چې کوم برای نام اسلامي جماعتونه دي په پاکستان کې یا په نورو ټولو ملکونو کې او هغه د اسلام دپاره لګیا دي، هغه برای نام دي، هغه هم د کفري او د انګریزي قانون لاندې دي. چې یو سړی یو ځل کفري او انګریزي قانون ومني، دا شو لکه ماکو پېژنئ، اموچۍ څه وخت کې یو میاشت $2 غزار ټک ناچي چې شل نه کوي، که نه موږ ورته ماکو وایو. نو ماکو او موچۍ کې څومره فرق دی؟ د موچۍ نه خلک منډې وایي او ماکو په هغه په بدن باندې ګرځي مو څه پروا نه وي. نو دا ماکوان شوي دي. څونه اسلامي جماعتونه چې په کوم ملک کې انګریزي قانون لاندې یو ځل راغل، د دې نه لشه ووته، چې لشه ترې ووته نو دا څه فایده نه کوي. دا سیاسي طور ذهني طور دا مغلوب شو، دوی د کفر نظام ومنو ده. نو لہذا چې مسلمانان په دې میدان کې کامیابي غواړي، نو دوی به خپل سیاسي غلبه راولي. څه به راولي؟ سیاسي غلبه. نو سیاسي غلبه به راولي په اسلامي طریقې سره او په قرآني طریقې سره، په نبوي طریقې سره. هغه په داسې نه کېږي چې څه ته کافر سره خبرې ومنه او د کافر نظام ومنه، څه به در سره هغه ومني. په دې باندې اسلام نه راځي. هغه اسلام کې خپل طاقت دی، اسلام کې خپل زور او قوت دی،
په هغه طریقه باندې به اسلامي نظام راولي. الله پاک دې دغه سیاسي غلبه موږ ته بیا حاصله کړي. څلورم نمبر دا چې هغه وخت حکمرانان هغه خپله هغې کې دیني حمیت و غیرت و پکې، نو دیني حمیت او غیرت د وجې نه چا دین ته سترګې نه شو چتولی چې کومو خلکو به دین خلاف کول نو اول به بادشاه راتلو دغه خلاف به راپاڅېده. که د ده نه مخکې کوم بادشاهانو او هغې به دین ته نقصان رسولی لکه هارون رشید نه بعد چې هغه معتصم بالله وغیره هغې راغل او اعتزال خور کړه، معتزله او عقاید یې خواره کړل، دین ته نقصان ورسول، اهل سنت ته نقصان ورسول. د هغې نه بعد چې بادشاهان راغل هغه هر څه عقاید یې ختم کړل. نو هغې کې به دیني غیرت او حمیت او نن سبا د ټولې دنیا بادشاهان د تمام جهان او کائنات بې غیرته خلک دي. پوهېږي په خبره د ټولې 50 ملکونه دي په نوم باندې اسلامي، اگر چې اوس ایران ته هم د اسلامي ملک دي چې شیعهګان دي نه او کافران دي، نه خو مونږ ډېر ملکونه دي کې د شیعهګانو دي، نه خو اسلامي دیم نه په نوم هم اسلامي نه دي. دی ورته وي خو دا نور چې شیعهګان پکې نه دي او دی ورته اسلامي ملکونه وي، د دې د بادشاهان نو دا د جهان بې غیرت او تالیسي دي د کافرانو چې کافر ورته څه وي امني. که کافر د دین سره لوبې کوي خو ده ته خیر دی، هېڅ پروا نشته. که د دین بېعزتي کوي هېڅ پروا، چې هر څه کوي دین یې وله خرڅوي خرڅ، خو چې ده ته د سر ته خیر او د کرسۍ ته خیر. نو داسې بې غیرت او بې ضمیره بادشاهان نو هغې به په دین باندې سخت غیرت کول. تاسو ګورئ چې کله دلته په سند کې دیني اقدار دومره مضبوط وو، دیني نظریات او سیاسي غلبه دومره مضبوطه وه چې په دې سند کې دلته یو مسلمان خور ته نسکان د هغې لوپټۍ ته لاسه شي او هغه ځای نه هغه اواز کوي او دا اواز هلته رسي، نو د هغه څونه لرې ځای نه نو هغه ځای نه دغه حجاج ابن یوسف راځي او دا مکران دا بنو او دا سند او دا کراچۍ دا ټوله فتح کوي د یو زنانه په سر باندې په دې د اسلام جنډې لګوي. دومره سخت غیرت پکې نن خو دوی خپلې خویندې خپلې لوریانې خپل بچي خپله خرڅوي، د پیسو د ډالرو بچي دي چې ډالر ورته میلاویږي، دین هغې څه کوي، اسلام هغې څه کوي، اسلامي غیرت څه کوي. نو دې وجې نه یو وجه دا هم د کفارو د ناکامۍ چې حکمرانانو کې څه غیرت و. څه شو؟ غیرت و. الله پاک دې غیرتي حکمرانان امت مسلمه ته نصیب کړي. بې غیرته نه بې غیرتو سره بالکل زموږ نه لګي. او دلته په 15 کاله کې پاکستان کې خو د سړي زوی نه دی راغلی. په خبره پوه شي چا کې لږ غونته د دین درد وي یا اسلام درد وي یا پکې یو ذره برابر هغه کې غیرت وي. دلته دا سړی ته زموږ بدقسمتي ده، طالبان خو په دې پوهېږي چې زموږ ابتدا بې سکون شوې ده. پوهې ابتدا چې پاکستان آزاد شو نو د انډیا ایکټ 1935 قانون را باندې لاګو کړ. زموږ ته یې قرآن او سنت نو هغه 800 کاله چې فقه حنفي په عدالت کې پاتې شوې ده بطور قانون او نظام هغه ته یې نه هغه ورکه شوې ده، نو هغه کفري نظام را باندې مسلط کو اوسه پورې دي د حل پوچتي هغه کفري نظام دی. او هغې سره سره اول نو وزیر خارجه هغه خر ظفر الله خان سو قادیانی وزیر قانون هندو او داسې سری بلا چې لیدلي. زمونږ ابتدا په اسلام نه ده شوې، دا بې غیرته او بې ضمیره چې مسلمانان د دې خلاف راوچت شول چې دا ظفر الله خان دا قادیانی دی دا د دې عهدې نه لرې کړی شي، نو د هغې په نتیجه کې 10,000 هغه ځوانان او داسې نور ډېر شهیدان د هغې په نتیجه کې وشو. دې خپل مسلمانان وژل خو قادیانی او کافر نه لرې کول د عهدې نه. نو بهرحال دا بې ضمیره دي، الله پاک دې موږ د دې نه خلاص کړي. 5 نمبر هغه د مسلمانانو خپل دین باندې عمل و، د دې خپل کردار او گفتار و. د مسلمانانو خپل عمل هم داسې و چې کافران به راغل، تاسو په مختلفو جنګونو کې کتلي، د صلح په دوران کې تاریخ به تاسو سره اورېدلی چې کافران به راغل د مسلمانانو عمل ته به یې وکتو نو خپله به ایمان راوړه. ډېر کافران داسې هغه مسلمان شوي او دا کردار تاسو امارت اسلامي کې وکتو، تا ګوره یو ښځه بندي شوې وه چې لاړه مسلمان لاړه کتاب یې ولیکو، یو عیسایي بندي شوی دا اوس دلته راغلی متازه دورې ته او بیا اوس پګړۍ باندې ګیره د مسلمان شو. نو داسې عمل او کردار پکار دی. د غیر غونته عمل او کردار نه. نن مسلمانان د عمل نه ډېر زیات لرې دي، کردار زمونږ انتهایي تباه شوی دی او برباد شوی، د قرآن او سنت او د دین کردار نشته. نو دا 5 وجوهاتو دې وجې نه هغې فکري جنګ کې کامیاب نشو. نو موږ تاسو به انشاءالله العزیز
دا وجوهات ځان کې پیدا کوو که نه پیدا کوو. اول نمبر موږ تاسو به د الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خپله رشته مضبوطو. څه به کوو چې رشته به مضبوطو، تعلق به د الله تعالی سره جوړو. تاسو ګورئ یو سړی په علاقه کې د یو عالم سره یا د یو خان سره یا د داسې یو کس چې د ده نه خپل مفاد دي، نو دی پټه کوشش هم کوي، ښکاره هم کوي، انفرادي هم کوي، اجتماعي هم کوي چې هغه سره خپل تعلق جوړ کړي. داسې ده که نه؟ بل ملګری هم نه خبرې چې یاره زه خو مازدیګر یا ماښام یا پرون فلاني کس لتلی وم، خو چې هغه ته هم نه خبرې خو چې فلاني کس سره زما تعلق جوړ شي. نو داسې پټ او ښکاره موږ د الله تعالی سره خپل تعلق مضبوط کوو. صحیح ده انشاءالله. چې کله د الله تعالی سره تعلق وي، مضبوط وي، د حضور پاک سره تړو او رشته وي، مضبوطه وي، قرآن او سنت سره لګوي، د دین محبت په زړه کې پروت وي، بیا یو مسلمان د لکهونو کافرانو دپاره کافي دی. او که نه برای نام مسلمانانی، برای نام روټۍ خوړلو والا او الو خیراتونو خوړلو والا او د جلسو د جلوس او د نارایبا زنده‌باد او مرداباد نارو دپاره، نو بیا دې له ادبار نشته. کله کله جلسو والا خپلې جلسې روباس که نه 12 کیلومتر اوږده جلسه وه، ډېر خوشحاله وي. په خبره پوهېږي. نبي علیه السلام ارشاد مبارک هغه وخت کې فرمایلو، وایي داسې وخت را روان دي زما امت باندې چې زما امت هلاکت ته به کافران یو بل داسې رابلي لکه درستخان خوراک ته او کاسې ته چې خلک یو بل رابلي چې راشه خوراک وکړه. نو صحابو پوښتنه وکړه جی او من قلة یومئذ، جی دغه وخت به مونږ کم یو، تعداد به هم کمي کولې به هم کافران خوري او یو بل ته به دعوت ورکوي. نبي علیه السلام فرمایي لا بل انتم یومئذ کثیرون، کثیر تاسو به ډېر زیات یي په دغه ورځ. نو بیا ولې نبي علیه السلام فرمایي ولکنکم غصاء کغصاء السیل، تاسو به داسې زږ یي لکه د سیلاب د زږ. سیلابونه د پاسه داسې زږونه را روان دي که نه، او چې داسې څپېړه مر کړي نو زږ څه شي غذار شي، د کار نه. نن سبا مسلمانان ښه ډېر دي، ښه کم نه دي. دا یو د وفاقیان طالبان چې راجمع کړي د ټول پاکستان ډوډۍ ختمه کړه، څومره ډېر دي. تبلیغیان څومره ډېر دي، صوفیان څومره ډېر دي، د عام مسلمانان څومره ډېر دي، په ټول مسلمانان راجمع کړه ټولې دنیا څومره ډېر دي. اگر چې کافرانو ته تعداد نه رسي خو د مقابلې خو دي که نه، خو ولکنکم غصاء کغصاء السیل، دا سیلاب زږ دی. ښه خبره پوه شي. بیا نبي علیه السلام وفرمیل الله رب العزت به د کافرانو زړونو نه ستاسو روب وباسي، کافر او مسلمان نه یریږي. او بیا نبی علیه السلام وفرمیل الله پاک به ستاسو په زړونو کې وهن واچي. وهن صحابو پوښتنه کوي وهن څه ته وایي؟ نبی علیه السلام وفرمیل حب الدنیا وکراهیة الموت، د دنیا محبت او د مرګ نه یره. خیال لري مرګ بد ګڼل او د دنیا محبت به زړه کې واچوي، نو تاسو بیا زږ به درنه جوړ شي. نن دواړه صفات مسلمانانو کې شته که نشته؟ عالم په ګرمه ځمکه خپنت کي. ښه په خبره وي هغه منبرونو محرابونو مصلي او هغه قیادت چې علما به عوام دي ته رابلل شوي په دین باندې ځان قربان کوي، ځان ټوکړې ټوکړې کوي، خپله به هم په صف اول کې مخکې روانو. نن هغه عالم په ګرمه ځمکه خپنت کي چې کوم ځای کې اساني وي بس دین هغه طرف ته. خیر کفري نظام دی می، انګریزي نظام دی می، کافران دې مونږ خپو لاندې م کي، زمونږ ښځې دې م بېعزته کي، زمونږ قرآن دې موسېزي، دین بېعزتي دې مو کي، خو چې ما ته خیر وي. خیال دی که نه؟ نو دا حب الدنیا ده، د زړه کې د دنیا محبت دی. وساري هم په دې ډېر زیات خوشحالېږي چې مخکې راته وروسته راته ټوپک والا خلک رواني، زنده آباد مرد آباد، او ښې نرمې بسترې وي، نرمې صوفي وي، او ښکلې 4x4 ګاډي، 2-3 ګاډي مخکې وروسته رانونه وي او خوش یم. عالم هم په دې ډېر زیات خوشحاله دی. ګاډي کې هم اے سي، دفتر کې هم اے سي، کور کې هم څه وي اے سي. او کراهیة الموت، مرګ بد ګڼل. مرګ داسې بد ګڼي د خدای باندې ته یې که نه دله په ټول عمر کې مرګ نه راځي. هلکه دا ټوله دنیا چې دا څومره علما مړه شول دا ټول په جهاد کې مړه دي؟ وایه دا ټول د کافر د لاسه مړه دي که په خپل مرګ د مرګ څپېړو ووهو نو په خپل مرګ هم مردارېږو که نه؟ نو چې په خپل مرګ مردارېږو د الله په دین ښه نه ده؟ ټول وایي که نه؟ زړه ته هم نه کوزېږي دا خبره. ښه ده که نه ده؟ ښه نو په دین به قربانېږو که نه به قربانېږو؟ په دین به قربانېږو. ښه نو دې وجې نه مسلمانان چې اصل مسلمانان جوړ شي، ځان نه به اصل مسلمانان جوړو او دې امت ته به هم ښایو، کافر ته به هم ښایو، مسلمان ته به هم ښایو. دا خالد بن ولید رضی الله عنه یو جنګ کې کافرانو ورته خط راولېږه، ورته وایي تاسو 1000 تعداد دی او موږ سره په لکونو تعداد دی. نو ورته وایي زه غریب خلک یې. خالد بن ولید ته په خط کې لیږي، هغه د فارسیانو پهلوانانو سره جګړه وه، وایي غریب خلک یې مدینې نه راغلي او چېرته خپل ګډې چیلې سره وایي
خپل دنیا سره کار ساتي د الله بندگانو ځان را باندې مخ خرابوي نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ورته په جواب کې دوی کوي انما هي قوما يحبون الموت كما تحبون الاعاجم الخمر وې د الله بنده دا کومي خبرې کوي ما سره داسې غازیان دي چې مرګ سره داسې مینه کوي لکه تاسو عجم چې شراب سره مینه کوي ښا او جنگ ور سره وکړو او په 1000 کې نو هغه ټول کافران وو جنگ ته وګټه نو داسې غازیان پکاري داسې مسلمانان پکاري داسې طالبان او علما پکاري چې هغه دا نه وي چې راځي چې ورزي راځي چې نه وی راځي چې ورزو چې هغه قیادت کې د امت ښا چې په صف اول کې نمو د نبی له صلوات و سلام شمایل امت توایو کړه سترګې مبارکې داسې وي او ورزي مبارکې داسې وي او د سینې وخت مبارکې داسې مزل او قدم خودلې داسې سر مبارکې داسې د لاسونو اډو کې اندامونو جوړونه داسې ټول وایو کنه هغه شمایلو کې یو دا خبرم ده چې نبی رسول الله به جنگ تتلو کله به حمله او تعرض نو اول سب کې به اول کس رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره باندې پیشي په شمایلو کې دا خبرم ده چې کله بیا حضور علیه السلام واپس راتلو نو اخرنی کس به نبی علیه السلام دا ولی ځکه علما لیکي دا د بهادر قومندان نه خده چې کله په دشمن ته ورځي نو اول کې خطر ډیری کنه نو اول تلو او بیا چې واپس کېږي نو خلک منډه وي اخره کې خطر ډیری نو حضور به اخره کې راتلو نو دا شمایل به موږ نه خپلو وایا وارثانی کني وارثان کدا سو وارثان د نبی رسول الله دی ته وای چې د جمعې په شپه خلک د الوا دیګ وروړي او چې د رو نړي یا سرسیا درنه کې په منبر خېږي او د نبی رسول الله د وارثان د سپک نظر خلک کوي او دا کافران دي او دا صرف دین وارثانی نه د نبی رسول الله په ټول ارس کې به مو وارثان جوړي ان شاء الله او امت مسلمه او د دین خدمت په صحیح انداز کو الله په دې عمل کول توفیق نصیب کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین